دوی ګواینه ورکوي خو څوک یې غواړي نه په دروغو مشهور شوي دي د دروغو ګواینې دپاره ورب الکعبه دومره ځمکې دپاره په ځان ښځه طلاقوي جهنم ته پې ځان رسوي د دروغو ګوایي ورکوي د الله کتاب نوم په دروغو اخلي په هغې به راته قسم وخوري ورته ووایي زه به کافر وایي زه به کافر یم که دروغجن یم دا هر څه راته وایي دومره ځمکه ده ښځه به پرېږدي خو ځمکه به نه پرېږدي خیر دی که ښځه دې لاړې شي ثم یکونو بعدهم بیا به د دوی نه بعد داسې خلک راشي قوم داسې قوم به راشي یشهدون ولا یستشهدون ګوایي به ورکوي خو ګوایي به ترې څوک غواړي نه ګوایي به ورکوي خو ګوایي به ترې څوک غواړي نه ولې به ترې ګوایي نه غواړي دروغجن وي ګوایي ورکول خو ښکلې خبره ده یعنې دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې هغوی به ګوایي ورکوي نو ګوایي ورکول ولې بده خبره ده چې یو چا ته ګوایي معلومه وي ورکول یې پکار دي که نه ورکول پکار نو دا خلک خو ګوایي ورکوي نو دا خو بیا په دوی کې ښه صفت دی که نه نه د دوی دا صفت ولې په دې بد دی دا صفت ولې د دوی بد دی چې دوی ګواینې ورکوي خو څوک یې ترې غواړي نه په دروغو مشهور شوي دي د دروغو ګواینې ورکوي مطلب دا شو چې داسې قومونه به راشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې هغوی به د دروغو ګواینې ورکوي د پیسو دپاره به ګوايي ورکوي د مال دپاره د شهرت دپاره د قوم او د نسب دپاره زموږ پښتانه دي که نه لرې چېرته ځي په دروغو د قسمونه خوري د یو انچ ځمکې دپاره ورب الکعبه دومره ځمکې دپاره په ځان ښځه طلاقوي جهنم ته پې ځان رسوي د دروغو ګوایي ورکوي د الله کتاب نوم په دروغو اخلي په هغې به راته قسم وخوري دې پورې درته وایي ورته وایي زه به کافر وایي زه به کافر یم که دروغجن یم د هر څه راته وایي خو دومره ځمکه نه پرېږدي دې ځکې د پښتنو ایمان موږ ته معلوم دی او بعض بې ایمانه پکې داسې وایي وایي ښځه به پرېږدي خو ځمکه به نه پرېږدي خیر دی که ښځه دې لاړې شي ښځه څه خبره نه خو ځمکه نه داسې غیرت خو نه انچه او پوټ ځمکه تاسو دې ملک کې اوسېږئ هسې چېرته مو اورېدلي چې یو بلې په ځمکه وژلي اورېدلي که چا څه اورېدلي بلکې د دوی مسلې موږ لیدلي دي که نه راشي یو دا وکوي دا پکې 3 فوټه او 10 فوټه او دا زما ده او دا بل ورځ ستا دی دماغ سلی زموږ سړي کې او زه ستا دی خبره ختمه شوه مشران پکې کښېني سپین ګیري پکې کښېني علما کښېني لکه سله په دې ځمکې تاسو اوس بس صحیح شو تاسو څنګه وایي زمونږ وایي نه څنګه یو فوټ ځمکه اخیسته ده خو زمونږ د قوم بېعزتي ده زمونږ د پښتو بېعزتي داسې کوم پښتو راوایي نو ته ورته وایه په دغه پښتو باندې خو زه بوټان پاکومه چې یو انچ ځمکې دپاره د دروغو قسمونه پکې خوري او یو فوټ ځمکې دپاره ښځه طلاقوي او د یو فوټ ځمکې دپاره د الله نوم د الله د نوم نه لوبې جوړوي د الله نوم استعمالوي په دروغه نو مې لرې مه ځئ پیغمبر وایي داسې قومونه به پیدا شي چې دروغو ګواینه به ورکوي زموږ په قوم کې نشته د قام او د نسب دپاره د قام او د نسب دپاره په دروغو صرف دا دی چې دا د ده په قوم کې ده بس داسې ډېرو پکې ویلي موږ اورېدلي وایي ښه راته پته ده چې دا ځمکه د ده نه رسي خو پر اورۍ کې مې دی څه وسره زموږ په قام کې دی زموږ په نسب کې دی نو الله نو بس الله غفور رحیم دی خو دې اوس نشو خفه کولی شهادت الزور پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په غټو ګناهونو کې غټ ګناهونه نه دي پای کې یو دا د دروغو دا ګوایي ورکول دې قوم کې یو صفت دا دی دویم ویخونون ولا یؤتمنون خیانت به پکې امانتګیري به ختمه شي خیانت به عام شي او امانتګیري به څه شي ختمه شي په ډېرو لږو خلکو کې به پاتې شي زموږ دې وخت کې شته که نه که نشته
رښتیا ښه ډېر شي ښه امانت ګورې دې ته نه وایي زمونږ د دې خلکو یو سوچ دی د عوامو د ټولو عوامو چې امانت څه ته وایي پیسو ته بس دا امانت دی په دې کې به خیانت نه کوې نه امانت تا سره دا دی د الله دا حق تر الله سره لوز کړی دی ستا بندګي به کوو کلمه ته وایې که دا امانت دی تا سره په دې کې هم خیانت کېږي چې ته یې پوره نه کړي دا خیانت شو ستا منصب دا امانت دی لکه یو سړی د سکول کې استاذ دی دا امانت دی دا منصب د استازي د امانت دی چې دا به دی به پوره طریقې سره ادا کوي وړو ته به سبق ښایي هسې به یعنې چې چوټیانې کوي او هلته رجسټر کې دنه لګي حاضري لګي او هسې تنخواګانې به نالي دا ټول امانت دی ها ته به یو غټ منصب باندې او سپارش یې درته کېږي او رشوت یې دا امانت دی دې کې به خیانت نه کوي رشوت مشوت یې ونه ښه چېرې ته سپارش وکړو چې یاره دا پلانې استاذ که لکه اوس ته په سکول کې یا په یو جامعه کې که دیني جامعه ده که دنیوي ته په هغې کې استاذ یې په هغې کې ته پروفیسر یې او تا ته سپارش وي چې دا پلانې ډېر تکړه ده استاذ یې که اوس د دې امانت به څنګه خیال ساتي امتحان به تیاري که دا سړی حقدار یي د دې ایزي بیا صحیح ده که حقدار نه وي که زوی بیا به ونه ورکوې که پلار یي بیا به ونه ورکوې که رور یي بیا هم نه په خپل ګوره د ټولو نه امانتګر انسان چې په خپله د یو منصب لایق نه یې په خپله ورته وایي زه لایق نه یم دا خو امانت دی زه د دې ځای لایق نه یم او نن سبا خو چې کوم خیانتونه په دې کې روان ښه ستا دا بچي تا سره امانت دی دا هم امانت دی دې هم الله تپوس کوي دا ښځه دا خپل خپلوان او ته پې مشر یې دا هر څه تا سره امانت دی چې ته پې مشر یې کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیتي تاسو که هر سړی مشر دی ذمهوار دی او هر چا نه به د هغه د ذمهوارۍ تپوس کېږي دا امانت دی که نه ذمهواري څه معنی ده امانت شو